د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاق لخوا د توانایي منصوبو کې په مرسته نه کولو او د اوبو نه د بجلی جوړولو دوه همې منصوبې 88 میګاواټ ګبرال کالم او 150 میګاواټ مدین هایدرو پاور پراجیکټ د آی جی سیپ پروګرام 2015 نه لرې کولو باندې فکرمندي ښکاره کړې او دا یې صوبې سره انتقامي کاروي ګرځولې ده. صوبایي حکومت د وفاق لخوا د دغه ګام په ضد اعلی فورم کې د سخت احتجاج کولو اعلان کړی دی. په دغه لړ کې د توانایي د وفاقي وزیر سردار اویس احمد لغاري په نوم خط کې د خیبر پښتونخوا د توانایي لپاره د وزیر اعلی خصوصي مرستیال انجینیر طارق سدوزی لیکلي دي چې یادې منصوبې د خیبر پښتونخوا هایدرو پاور اینڈ رینیوبل انرژي KHRE پروګرام لاندې شروع کړي شوي دي او کال 2019 کې مکمل کېدل دي. خط کې په ډاګه کړې شوې ده چې د وفاقي حکومت په نگرانۍ کې مومندم، داسو او توربیلا 5م ایکسټنشن هم آی جی سیپ کې کمیټډ ګرځولي شوي دي. ځکه نو د خیبر پښتونخوا ذکر شوي دوه اهم منصوبې د هم پروګرام کې شامل کړي شي او کامیابی سره د مکمل کېدو موقع ورکړي شي.